د کرکټ نړیوال جام وایي افغانستان نیوزیلینډ ته د 125 منډو هدف وټاکه. سلام او وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نن یکشنبه ابوظبي کې د کرکټ شل ورځو سیالیو نړیوال جام لړ کې خپله 5مه لوبه له نیوزیلینډ سره کوي. افغانستان پچه وګټله. د ټولو شل اورونو له لوبې وروسته یې د 8 ویکټو له لاسه ورکولو وروسته 140 منډې وکړې او نیوزیلینډ ته یې د 125 منډو هدف وټاکه. نیوزیلینډ لوبډلې د 10 اورونو له ځوابي لوبې وروسته 2 ویکټې له لاسه ورکړې او 60 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري مجيب الرحمن د خپل دویم اور په لومړیتوب کې د ډیرل میچل او راشد خان په خپل دویم اور کې د مارټین کیپټل ویکټ ترلاسه کړه. میچل 19 منډې وکړې. د افغانستان پیل ډېر ښه نه و. د 5 اورونو له لوبې وروسته یې 19 منډې درلودې او 2 ویکټ یې له لاسه ورکړې وې. وروسته نجیب الله زدران د افغانستان له لوري په زړه پورې لوبه وکړه او له 48 توپونو یې د 83 منډو له ترلاسه کولو وروسته د افغانستان منډو کې پام وړ زیاتوالی راوست. محمد شهزاد د 4 منډو له جوړولو وروسته لومړی افغان لوبغاړی و چې د اډم ملنې په توپ کیچ آوټ او له میدانه بهر شو او ورپسې حضرت الله ځاځی او بیا د شپږم اور په لومړي توپ رحمان الله ګربز هم وسوځېد. نجیب الله زدران او ګلبدین نایب د شپږم اور له پیله وروسته د لوبې سمبالولو هڅه پیل کړه، خو د 10 اور پای کې ګلبدین نایب هم د 15 منډو له جوړولو وروسته وسوځېد. افغان لوبډلې د 10 اورونو لوبه کې د 50 منډو له جوړولو وروسته 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل. د 18 اور په پیل کې افغان لوبډل مشر محمد نبی د 14 منډو له جوړولو وروسته وسوځېد او ورپسې نجیب الله زدران له 48 توپونو د 83 منډو له ترلاسه کولو وروسته وسوځېد. له دې وروسته کریم جنت د یوازې 2 منډو له جوړولو وروسته له میدانه بهر شو. په افغان لوبډله کې یو مهم بدلون دا راغلی چې مجيب الرحمن چې تیر 2 لوبو کې د ټپي کېدو له کبله شامل نه و په نننۍ لوبه کې شامل دی. افغانستان له دې مخکې په هر لوبه کې د پچې له ګټلو وروسته لومړی خپله توپوهنه کړې. یوازې له هند سره لوبه کې هند ته لومړی د توپوهنې بلنه ورکړې وه چې هند لوبډلې د 210 منډو خورا لوی هدف ورته ټاکلی و. حضرت الله ځاځي، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، راشد خان، نوید الحق، حمید حسن او مجيب الرحمن د افغانستان له لوري او مارټین ګپټل، ډیرل مشل، کین ویلسم، ډیوین کنووی، ګیل فلیپس، جیمز نیشم، میچل سانټرم، اډم ملنې، ټیم ساوتي، اش سودی او ټرینټ بولټ د نیوزیلینډ له لوري نننۍ سیالۍ کې لوبیږي. د نیوزیلینډ لپاره هم د دویم ګروپ سوپر 12 سیالیو کې نننۍ لوبه وروستی هغه ده. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې مهاله ټولې 4 لوبې کړي دي چې 2 لوبې له سکاټلینډ او نیمیبیا څخه په لوی توپیر ګټلې دي، خو د پاکستان او هند پر وړاندې یې خپلې سیالۍ بایللې دي. د نن ورځې دویمه لوبه د پاکستان او سکاټلینډ ترمنځ کیږي. پاکستان غیر له مخه نیمه پایلوبې ته لار موندلې، خو په ګروپ کې د لومړي مقام پر ځای ساتلو لپاره پاکستان لوبډله باید نننۍ لوبه وګټي. سکاټلینډ تر اوسه خپلې ټولې 4 لوبې بایللې دي. که دا ویډیو مو خوښ شوې وي ویډیو در سره لایک او له نور ملګرو سره هم شریکه کړئ او که مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب او ترڅنګ یې د بیل نشان کېکاږئ څو زموږ کره او تازه معلومات تاسو ته پر وخت ورسیږي. تر بلې راتلونکي ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.